د ژوند پستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي د حاجي صاحب تاسو نه د کور چا واغسته ما کور والا پسې لیکلی و چې ته اوس مزدوري نه شې ما بس پرېږده دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي یتیم په ژړا غونې غږ چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی د خپل ځان په درد حیوان هم ښه پوهیږي قدرمندو باورجان یم د الاسلامي فاونډیشن کوهاټ نه امید دی چې روغ او جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په ښو ساتونکي وئ بابا سره راغلی یم دا زموږ د ټیم یو ممبر بله ورځ دوی سره ملاقات کړی و او دوی ورته چې کوم د ډېرې زیاتې مجبورۍ بیان کړې وې نو راغلی یم تپیو ته او تپیو کې دا د ګول سړک ولا چې کومه لاره ده هغه ماله شیخان بازیخیل رفیق استاد جماعت سره ده ښه د حاجي صاحب تاسو ته په خپله باندې نوم وښیلو نو دغه ځای ته راغلی یم د حاجي صاحب چې کوم دی په دې وړه کوټګۍ کې په دې وړه کمره کې ځان ته ژوند تېروي د دې حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب دي ډېر په سختو حالاتو کې ژوند تېروي د دې دا کمره به هم زه تاسو ته ښیمه او دا حاجي صاحب بیمار هم دی چې کوم دی دا زموږ ملګري لیدلی و نو هغه ټایم دې سره د ډاکټر پرچی هم وي نو دې حاجي صاحب نه پوښتنه کوو چې دې د څه بیماري ده او دې داسې وړه کمره کې ولې اوسېږي څه وجه ده آیا دوی کور نشته یا څه بله مسله ده نو یا دوی مسافر دی څه بل څه وجه ده نو دوی نه په خپله باندې پوښتنه کوو حاجي صاحب تاسو څنګه یې زه ما نوم کلم خان ده زه د بټو زمانې کې ما مور پلار دې راغلي وو تپیو کې او دې کې بیځای اخیستی و او بیا زه چې کوم نه یوټو مارکیټ کې پهله خو مو دوکان کولو خو چې واده مو تپیو کې وکړو نو ما سیترا بدله کړه زه مجبور او یوټو مزدوري کوله اوسپنې مچولې ولګېدم دا مو سروی شه او بیا یې راته اپریشن سیل عزیز پرچا وکړو او بیا چې ټنکې هغه یې کچاوې ما مزدوري وکړه ټنکې خراب شي ما سیټ ته خوب کې روزي او ما اپریشن کار ده زه ګولۍ نشم اخیستی هغه دومره ګرانې دي 250 روپۍ یو ځل راته چا اخیستي وي اوس ما سره په ده ټیم ګولۍ کامې دي 700 روپۍ مې جیب کې شته دي او نور زه مطلب چې اپریشن کوی نه شم وړه غونې کمره ده کور ما نه اخیستی ده ما کور والا پسې لیکلی و او زما بس ما سره هېڅ هغه نه کوي زه دې مسافر پروت یم 50 سال دا د حاجي صاحب له حال تاسو په خپله باندې د دوی حال ولیده یقینا چې د دوی په سترګو کې اوښکې دا یو ډېره زما مې عجیبه خبره ده حاجي صاحب تاسو نه د کور چا واغسته ما کور والا پسې لیکلی و چې ته اوس مزدوري نه شې ما بس پرېږده ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دا وایي چې کله چې زه بیمار شوم نو ما نه د خپل کور ولا چې کوم دی هغوی رانه کور واخیسته چې ته اوس مزدوري نشي کوی نو کور ولا ورته وایي چې اوس ما ته طلاق راکړه او ما پرېږده دوی نه به پوښتنه کوو چې د دوی اولاد شته که نه بچي شته که نه نرینه بچي حاجي صاحب ستاسو بچي شته ما بچي 3 نرینه بچي دي او 2 مشرې بچی دي هغه واده دي او یو زوی مو واده کړی 2 سکول یو 9 جماعت کې ده جوزف خان نومه ده او یو چې کوم د اووم کې ده زویم ده حاجي صاحب بچي هم شته تاسو د دې حالات په خپله باندې وکته دا د ده والا ګلیانې دي چې کوم دی حاجي صاحب دا د کوم شي والا ګلیانې دي دا دې کې هر شي والا دې کې د زړه تکلیف دا تاسو په خپله باندې کتی شئ دا د معدې ولن دي دا ګلیانې تاسو کتی شئ او دا د حاجي صاحب محترم والا پرچی دي تاسو دا هم په خپله باندې کتی شئ حاجي صاحب تاسو ما ته هلته وویل چې زه اوس هم بیمار یم او ډېر سخت حالات مو دي خېټه مو خرابه ده ما خېټه خو داسې څرګنده ده چې دا ډېر
تاسو کوم دي پاته ولا ځای څنګه دا یو ګوري په بابا ټنګي دوه چړنه خلاص دا تاسو په خپل باندې کته شي حاجی صاحب کوم حالات کې بیا په څنګه کې به جلای کیږي نو زه مجبور یم زه ګولې نشم خسته پهله چې ما څوک تانه او زه بې کوره یم تاسو چې زه بس دا تکلیف کې که ګولې والا لغونې دار کاري کنه اپریشن خو ستره خبره ده چې زه یې کوی نه شم دا وایي حاجی صاحب آرام سره دا د حاجي صاحب له حالو تاسو په خپل باندې هم وکړه چې دوی په څنګه حالات کې ژوند تیروي دا غ پرچا دا ګولانو پرچا ده دې قیمت 3000 نه زیاته خو 2800 کې بلی پیره ماته چا خستی سٹور نه دا ګولې دي چې کوم پرچا ده د کې کومې ګولې لیکلې دي نو حاجي صاحب وایي چې زما دومره وس نشته چې زه ځان ته د ګولې واخلم تقریبا 3000 نه پاسه دي روپۍ خو چې کم دی دا ماته 2800 کې راکوي نو ما سره فی الحال په جیب کې 900 روپۍ دي ستړیا وې په خپل ځان وړي خو ټول کور خوشاله ساتي ستړیا وې نو دا حاجي صاحب تاسو ګورئ په خپل باندې نور به زه دې نه څه پوښتنې کوم دی خو په خپله داسې حال کې ماته وژړل او هغه اوښکې توی کړي چې اوښکې ډېرې قدرمنې دي د اوښکو قدر هر چا سره نه وي خو چې چا په زړه کې لږ احساس وي نو هغه سره د اوښکو قدر خامخا وي حاجي صاحب خلکو ته څه ویل غواړي زه چې بس دا چې انسانیت خدمت پکار ده چې هر څوک غیر مسلم وي چې تکلیف کي هغه د پاره الله رضا د پاره هغه ورې د چنار د څوک نشي بیا څوک به ورته وښایي ادب د ناست ولاړې زه مسلمانانو لونو ته دا اپیل کوم چې زه خو تکلیف کې خو چې څوک تکلیف کي د هغې مدد کوي ما خپله داسې وخت تېر کړی چې زه بازار کې دوکاندار وم ما یې واسکټ کې به پیسې وي چې څوک به مې ولیدو نو هغه ته به زه تلم هغه سره ما الله رضا دپاره مدد کولو دا د حاجي صاحب پیغام تاسو په خپله باندې هم واورېده چې دوی کم دردناک اواز کې کمو جذباتو کې دی چې کم پیغام ورکړه هغه تاسو په خپله باندې ګورئ خامخا د دې حاجي صاحب مرسته وکړئ او دې بې کوره بې کسه د نن سبا حالاتو کې داسې دی چې څوک هم نشته کور ودانې هم پرېږدولی دی کور هم ونه اغوستی دی دې سره هېڅ نشته دا ورکوټې غوندې کمره ده دا زه تاسو ته ښیم چې دې کې څه دي او دا تقریبا یو ګیس پکې ایښی ده او یو دشکې داسې نور سامانونه دي دا به تاسو په خپله باندې ووینئ نو دې حاجي صاحب ډېره زیاته مرسته وکړئ حاجي صاحب تاسو نمبر څه دی چې څوک در سره مرسته کول غواړي یا دلته راتلل غواړي نو ځای نوم ورته صفا الفاظو کې وښیئ زه خو ماله به ذکر تپو رفیق استاد جماعت سره د ما تانګې ګلی کې کور ده یا ریس دکان سره راشي ما کلم خان نوم ده نو ما سره به انشاءالله ملاقات وکړي حاجي صاحب اوس هم په سترګو کې اوښکې دي او په مخ کې هم اوښکې بهیږي نو ضرور د دې مرسته وکړئ ولې نه چې موږ د داسې خلکو مرسته وکړو الله تعالی به زموږ مرسته وکړي چې تر څو تاسو په ځمکه والا باندې رحم نه وي کړی نو اسمان والا په تاسو باندې رحم نه کوي نو ولې موږ خپله د رحم طلبګار یو موږ که په دوی باندې رحم وکړو موږ دوی سره مرسته وکړو الله تعالی به موږ سره مرسته وکړي دا حاجي صاحب والا نمبر دی حاجي صاحب دا تاسو په خپله باندې ووایئ بیا به ډېر بهتره وي 031661375 حاجي صاحب والا نمبر دی دلته لیکلی دی زما په خیال دوی ته په خپله باندې یاد نه دی 0331 66 13 754 دا نمبر یو ځل بیا هم واورئ 0331 66 13 754 دا د حاجي صاحب نمبر دی هر کله تاسو دوی سره رابطه هم کولی شئ په کال هم ورسره رابطه کولی شئ او دلته ورته راتلی هم شئ د دې چې کومه دا کوټګۍ ده دا هم تاسو کتلی شئ د دې ژوند زمونږ دپاره یوه نمونه ده چې کوم دی دا خپلو بچو زه وایم چې پرېښودلی تاسو خپلو بچو هم پرېښودلی نو الله تعالی دې مونږ باندې رحم وکړي الله تعالی دې زمونږ په بچو هم رحم وکړي چې بابا ورته دومره ګټه وکړي دومره یې ستر کړي دومره یې وساتي او بچی چې کوم دی راپاسي او هغه پلار ته وایي چې ته ځه زما او ستا لارې جدا د دې بابا ژوند فیصله په تاسو د چنار د څوک نشي
یتیم په ژړا غونې غږ کې بل ماشوم ته وې یتیم په ژړا غونې غږ کې بل ماشوم ته وې زما غوندې تنها د ژوند په لاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره